په پنجاب کې په کالج کې جنۍ سره چې کومه زیاته شوې دغه مکمل تور باندې معلومات را جنۍ اوس ژوندۍ ده او کنه ده او د واقعیا څنګه راغله نو مکمل تور باندې را سره ویډیو وګورئ ملګرو په پنجاب کې کالج کې چې ونه په فرست ایئر کې د جنۍ چې د داخله وکړه او د چې سبق وای دغه نه پس چې د یو ورځ چې ونه په کیمپس 10 کې دا واقع راغله په کیمپس 10 کې ملګرو چې کله هغه چې بریک ټایم شو هغه چې ونه په بریک لاله دغه نه پس چې د هغه چې سکیورټي ګارد چې د هغه چرته یو بوتل او یو کمرې ته دغه نه پس چې زیاته وسره وکړو دغه نه پس چې د کمرې چې د چغرو وازونه رال کنه دغه نه پس چې دنه دغلته یو استاد نو هغه چې دی سړی نه بچ کړه دغه نه پس چې دی بل سکیورټي ګارد نه بچ کړه دغه نه پس چې سټوډنټان چې وای دا وای ملګرو خو بل طرف ته چې د پنجاب حکومت وای کنه چې کما د کس چې زیاتې چې وسکړه دا کما ګارد چې دی کالج نه کما سکیورټي ګارد چې دی مکمل تور باندې چې دی اوس په جیل کې گرفتار کړی دی خو بل طرف ته چې دی په کمپسټن چې کما کم کس چې دی هغه لیسنس هم دغه نه غوښتل او دا خبره کوي چې په دې کالج کې چرته هم په پنجاب په یو کالج کې هم داسې واقعیا نه راغل او دی وایي چې دا واقعیا په دې د کالج د بدنامولو لپاره د کار شوی دی ورګو دغه نه پس چې دی کنه د چې کوم مالک دی د کالج نو هغه دی ته وایي کنه او چې تاسو بس ډنټا ته وایي چې تاسو به احتجاج نه کوئ که تاسو ته چرته تاسو احتجاج کوئ نو تاسو د مکمل تور باندې تاسو موږ د کالج نه مکمل تور باندې موږ تاسو فارغ کو دي چې کوم مالک د ملګرو هغه ډیر زیات مالدار دی هغه چې نو ډیر زیات مال وسره د پیسې وسره د مکمل تور باندې دا کومه پنجاب حکومت چې هغه هم د سکیورټي ګارد سره ورسره شو او بل طرف ته چې په سټوډنټانو باندې شیلینګ هم شروع دي ورګو جنې په باره کې معلومات لرل چې جنې مکمل تور باندې دنیا نه تل دغه پاتشو ده دغه سره ډیر زیاته شو هغه د دنیا نه تل ملګرو هغه چې ونه مکمل تور باندې ختم شوله خو بل طرف ته سټوډنټان چې دي تقریبا 10 سټوډنټان چې دي مکمل تور باندې زخمی شوی دي هغه باندې شیلینګ کیږي مبینه هغه باندې شیلینګ کیږي مکمل تور باندې وتعالات خراب دي په پنجاب کې او په لاهور کې چې مکمل سټوډنټان چې دي راوتی دي طالب علمان راوتی دي هغه وای کنه و چې نن د دې جنې سره د څه کار وشو سبب زمونږ سره کیږي افسوس خبره ده چې پاکستان کې چې اوس دي نو سکیورټي ګارد د څه کار کوي کنه د وی جنې سره ماشومه د ځکه چې په فرست ایئر کې په یو لسم کې سبق وای هغه نن سبق تاسو وګورئ واړه چې ډېر ماشومانانی کنه نو هغه چې د ماشوم جنې سره د څه زیاته وکړو دغه نه پس چې د نو دی و چې دا گرفتار شوی د خو د خپل انجام ته ورسول شي چې بل ورځ د دې نه کې مخکې ورځو کې چې ونه واقع راغلو په ملتان کې او په کوم ځای کې هغه کې چې ونه منال نو جنې چې ونه هغه گاډي واله دغه نه پس انتظامیه والا ولګي سکیورټي والا ولګي دغه جنې نه ورکول 3 غنټې تقریبا هغه په روډ کې پراته و دغه نه پس چې ویل چې کله ای سی صاحب راشي نو ای سی صاحب خبره کوي دغه نه پس چې نو ای سی صاحب راځي او هغه مور پلار ته وای د جنې چې کوم وهل او پاتشو د هغه ته وای کنه چې تاسو به د دې کالج خلاف تاسو یونیورسيټي خلاف تاسو کمپلین نه کوي تاسو به دې خلاف څه خبره نه کوي دغه نه پس به تاسو جنې وړي نو خپل راوته د سخت وکړو دغه نه پس چې دن هغه جنې چې دن هغه ویوړه نو افسوس خبره ده په کالجونو کې دا واقع راځي سړی ډیر عزت خپه شي چې ولې د جنکو سره داسې زیاته کیږي ولې داسې زیاتې کیږي یار افسوس خبره ده په دې باره کې تاسو وایي کمنټ ضرور ولیکئ او دا نوي معلومات او ما چې تاسو ضرور شیر کړم ځکه چې نن سبا ډیر زیات جنکې سبق وایي هغه به د سبقونو نظر تور شي